سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د الله رب ذوالجلال نه امید دی چې تاسو ټول به خیر او عافیت سره یې. په انسان باندې د الله رب ذوالجلال په حکم سره مختلف بیماری او مرضونه راځي. د دغه مرضونو نه یو مرض د برس مرض هم دی، څه چې په پښتو کې مونږ د برګي مرض وایو. دا مرض د مخکنی امتونو نه را روان دی. حضرت عیسی علیه السلام ته الله رب ذوالجلال داسې معجزه ورکړې وه چې د برګي په مریض به یې لاس راخ کولو، د الله په فضل و کرم سره به هغه مریض ټیک ټاک شو. کم اثر الله رب ذوالجلال د حضرت عیسی علیه السلام په معجزه کې اچولې وو، هغه اثر الله رب ذوالجلال په خپل کلام کې اخلي. اوس د قرآن په ذریعه سره به تاسو د برګي د مرض علاج څنګه کوئ. تاسو به دغه مریض 3 پیرې دموئ. یو ځل به تاسو درود شریف ووایئ او 9 پیرې به دا آیت ووایئ: ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ام ابرموا امرا فانا مبرمون. 9 پیرې تاسو دا اوی په مریض باندې به دم کې، بیا به یې 9 پیرې ووایئ په مریض به دم کې، او بیا به یې 9 پیرې ووایئ او په مریض باندې به دم کې. خو چې دې پیرې تاسو چوپ کوئ، نو دې چوپ سره سره به په هغه ځای باندې چې په کم باندې دا اثر ښکاره شوی دی، د چوپ سره به په هغه ځای باندې لږې شانتې لاړې دا به ورتو کې انشاءالله العزیز. یو ځل دمولو سره به الله رب ذوالجلال دا مرض ختم کی. خدا ځان سره یاد ساتي چې دا یو ځل دمول د هغه چا دپاره دی په چا باندې دا اثر نه وي ښکاره شوي وي، او کنه دا مرض دا د ډېرې مودې نه وي، بیا به یې 3-4 ورځې دموي انشاءالله العزیز. 3-4 ورځو دمولو سره به الله رب ذوالجلال دا مرض ختم کی. د وظیفې اجازت دا هر چاته دی، خدا ځان سره یاد ساتي دا وظیفه به ال اثر کوي چې تاسو کله د دې زکات ادا کې، او د دې زکات دا دی چې د جمعې په شپه باندې یو پیره په نبی علیه السلام باندې 1500 پیرې درود شریف ووایئ. بیا انشاءالله العزیز تاسو کلم په دې وظیفې سره دم کوئ، دا به فوراً اثر کوي او الله رب ذوالجلال به مریض ته شفا ورکوي.